سلامونه وخت مو په خیر له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن سټیشنبه د روان لمریز کال د غبرګولي شپږمه نیټه او د 2025 زیږدیز کال د مې 28مه نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. د اسلامي امارت د کابینې 28مه غونډه د رئیس الوزرا په مشرۍ ترسره شوه. ارګ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې د سړک غاړې پلورونکو د تنظیم طرحه تایید او د 40 سلنې فیس په تخفیف د مشرتابه له منظورۍ وروسته د تایید وړ وګڼل شوه. دغه راز په دې غونډه کې د اقتصادي زونونو د ارزونې کمیټې راپور هم تایید شوی او د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې تړاو خپلې چارې له اړوند ارګانونو سره په همغږۍ ترتیب او پرمخ یوسي. د صنعت د اونۍ ملي نندارتون پرانستل شو. یاد نندارتون د هیواد د ملي صنعت لاسته راوړنې، ظرفیتونه، د تجاربو تبادله، د تولیداتو پیژندنه او له کورنیو محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې په موخه پرانستل شو. د غونډه کې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د صنعتي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلي برادر د یاد نندارتون په پرانسته کې صنعت د هیوادونو د پرمختګ بنسټ وباله او په وینا یې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راپدې خوا افغانستان په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي د تیر په پرتله له بهرنیو شرکتونو سره سوداګریزې اړیکې غوړېدلې دي چې اوس مهال افغانستان په 138 صنعتي او تولیدي سکتورونو کې پر ځان بسیا شوی دی. دغه راز د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د ټول هیواد ښاروالیو د عوایدو په اړه زیاته کړه چې د هر ولایت راټول شوي عواید به د همغه ولایت د ښاري پراختیا لپاره ولګول شي. په ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وایي دمګړی هیواد کې د تولیداتو کچه زیاته شوې او ټینګار کوي چې افغانستان کې به صنعتي انقلاب رامنځته شي. د صنعت د اونۍ نندارتون هر کال د صنعت د اونۍ د لمانځنې او د کورنیو تولیداتو د پیژندنې په موخه د افغانستان د صنایعو او کانونو خونې لخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ملاتړ جوړیږي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت یتیمانو، معلولینو او کونډو ته د نغدي مرستې له ویش خبر ورکړی. یاد وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د یتیمانو، معلولینو او کونډو د روان 1404 مالي کال د لومړۍ روبې، وري، غویي او غبرګولي میاشتو د مرستو ویشلو لړۍ پیل شي. بل لور ته یاد وزارت د عمر ماین پاکۍ موسسې سره د 499,640 ډالرو په ارزښت هوکړلیک لاسلیک کړی چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو ناحیو کې 2340 تنو یتیمانو، کونډو، معلولینو او اړمنو کسانو ته نغدي مرستې وویشل شي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي یو شمېر کړی هڅه کوي چې په هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ بیلوالي ته لمن ووهي. شیخ ندا محمد ندیم په هرات کې د یوې غونډې پر مهال ویلي هر هغه څوک چې د افغانستان پر وړاندې منفي تبلیغات کوي باید غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شي. نوموړي له ځوانانو هم غوښتي هغه کسان چې د افغانستان او اسلامي نظام د تخریب په اړه څرګندونې کوي د هغوی پر وړاندې د ټولنیزو پاڼو له لارې د اغیزمنه مبارزه ترسره کړي. د غزنی ولایت د سردي ذخیروي بند اوبه یو ځل بیا د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه خوشي شوې. د اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي چې د غزنی ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست مسؤلینو د دغه ولایت د کروندګرو په غوښتنه د سردي ذخیروي بند اوبه په دویم ځل د 8 ورځو لپاره د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه خوشي کړي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې د نوموړي بند اوبه د ټاکل شوي پلاوي تر څارنې لاندې په مساوي توګه ویشل کیږي او کروندګرو ته د اوبو د بې ځایه مصرف د مخنیوي په موخه اړینې لارښوونې شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د روسیې د ډورخان کمپنۍ له رئیس سره وکتل. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست الحاج ملا هدایت الله بدري د ډورخان استخراجي کمپنۍ له رئیس او د روسیې پارلمان د نړیوالو اړیکو پخوانی رئیس خان سریګي سره لیدنه کې په هیواد کې د کاني سرچینو په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د یادې کمپنۍ رئیس د جستو کانونو کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړې. ښاغلي بدري د لیدنې په پای کې نوموړي ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
کورني خبرونه هم دومره و. اوس هم خپل همکار عزیر صافي ته وار ورکوم چې تاسو د نړۍ له وروستیو پیښو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم څو بهرني خبرونه. د غزې پر څو سیمو د اسرایلي یرغلګرو په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 52 فلسطینیان شهیدان شوي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه بریدونه د غزې پر ښار او د غزې په شمال کې پر جبالیانو سیمې باندې شوي دي. له بل لوري رویټرز خبري اژانس وایي یوې فلسطیني سرچینې ورته تایید کړي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ له لوري د غزې اوربند وړاندیز سره حماس جهادي غورځنګ هوکړه کړې ده. سرچینې ویلي د اوربند دغه وړاندیز چې پکې د حماس له لوري د 10 بندیانو خوشي کول او 70 ورځې اوربند د منځګړو له لوري حماس سره رسیدلی دی. دغه وړاندیز داسې مهال شوی چې د غزې تړانګې 70% خاوره اسرایلو تر خپل ولکې لاندې راوستې ده. د اسرایلو کړنې له حده وتلي نور د توجیه وړ نه دي. د جرمني لومړي وزیر فریدریش مرتس وایي چې په غزه کې د اسرایلو روان عملیات له بشري او اخلاقي کروکه اوښتي او نور د حماس پر وړاندې د ترهګرۍ ضد جګړه نشي توجیه کولی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ له یوې تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې وکړې. هغه وویل کله چې انساني حدود ماتیږي او نړیوال بشري قانون ښکاره تر پښو لاندې کیږي نو موږ هم مکلف یو خپل دریځ څرګند کړو. مرتس ویلي چې دا اونۍ به له نتنیاهو سره خبرې وکړي او هغه ته به ووایي چې زیاتې دې نه کوي. د امریکا په فلادلفیا ایالت کې په یو وسوال برید کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د فلادلفیا پولیس ویلي تر اوسه یې د دې برید په تړاو څوک نه دي نیولي او د پیښې انګیزه لا هم نه ده روښانه شوې. امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښې ډیری ټپیان تنکي ځوانان دي چې روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په امریکا کې ورته پیښې په بېساري ډول زیاتې شوي او د دوشنبې په ورځ هم د امریکا په سویلي کارولینا ایالت کې د ډزو له امله لږ تر لږه 11 کسان ټپیان شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته غبرګون وښود. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو وروسته غبرګون وښود چې ویلي وو نوموړی د خپله خوله بنده وساتي ځکه د هغه خبرې ستونزې زیږوي. زیلنسکي وویل چې روسیه د اوږدې جګړې هیله لري. نوموړي د ټرمپ له دې ادعا سره هم مخالفت څرګند کړ چې دا جګړه به د هغه د واکمنۍ پر مهال نه وه پیښه شوې. دا په داسې مهال کې ده چې پرون ټرمپ له خبریالانو سره خبرې کې ویلي وو چې د زیلنسکي خبرې ستونزې زیږوي. دا جګړه د زیلنسکي، پوتین او بایډن جګړه ده او که د واکمني وای نو دا جګړه به نه وه پیښه شوې. ټرمپ دغه راز د پوتین پر کړنو هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې دی نه پوهیږي پر پوتین څه شوي او په خبره یې چې پوتین یوازې د اوکراین یوه برخه نه بلکې ټول اوکراین غواړي. او وروستی خبر هم ده چې بریټانیا کې یو کس په موټر 27 کسان ټپیان کړي دي. ځایي پولیس ویلي چې تېره ورځ یو 53 کلن برېټانوي د یاد هیواد په شمال لویدیځ ښار کې د لیورپول د فوټبال ټیم د بریا لمانځغونډې پر مینوالو موټر خېژولی چې له کبله یې د 4 ماشومانو په ګډون شاوخوا 27 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې د 2 کسانو روغتیایي حالت نازک دی چې تر اوسه پولیسو د یادې پیښې انګیزه نه ده روښانه کړې. بهرني خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې. له عزیر صافي نه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم د سپورټ له ډګره. د کرکټ نړیوالې ویبپاڼې کرک انفو د افغانستان د کرکټ ملي ستوری راشد خان د 20 ورځو سیالیو د غوره او لومړی درجه لوبغاړي په توګه معرفي کړی دی. د ویبپاڼې ویلي راشد خان تر دې مهاله په 346 اوریز لوبو کې برخه اخیستې چې په ترڅ کې ټول ټال 473 ویکټې اخیستې دي. راپور زیاته کړې چې په دې لړ کې افغان لوبغاړی راشد خان 34 ځله د لوبې غوره لوبغاړی ټاکل شوی او 7 ځله یې په بیلابیلو لیګونو کې هغو لوبډلو د لیګ اتلولي ګټلې چې دی پکې و.
په لغمان ولایت کې د 4 کلبونو ترمنځ د هندبال سیالۍ د لغمان ستورو کلب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د لغمان ولایت په ورزشي جمنازیوم کې د 4 کلبونو ترمنځ د هندبال سیالۍ چې 2 ورځې یې دوام وکړ د لغمان ستورو کلب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې لغمان ستورو کلب لوبډلې خپل سیالي لغمان ځوانانو کلب لوبډلې ته د 28 پر 28 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د 18 ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي د یاد ولایت په مرکز قلات ښار کې د 18 ورزشکارانو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د ځغاستې سیالۍ وشوې. یاد ریاست زیاته کړې دغه سیالۍ چې 1 ورځ یې دوام وکړ په پایله کې احمد ضیا خپلواک لومړی، سلطان محمد دویم او جمعه ګل همت بیا دریم مقام ترلاسه کړ. کام ایر والیبال لوبډلې سهیلي بازانو او سرې میاشتې لوبډلې پامیر ته ماتې ورکړه. د افغانستان والیبال غوره لیګ 4م پړاو سیالیو په 18مه لوبه کې کام ایر لوبډلې سهیلي بازانو لوبډلې ته او په 18مه لوبه کې بیا سرې میاشتې لوبډلې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو 18مه لوبه د کام ایر او سهیلي بازانو لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې کام ایر لوبډلې وکولی شول خپلې سیالې سهیلي بازانو لوبډلې ته د 3-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړي او په روانو سیالیو کې پرله پسې 4مه بریا ترلاسه کړي. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه عبدالمطلب محمدي ترلاسه کړه. په همدې سره زموږ د نن ورځې خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.